د پخوا زمانې کیسه ده. په یو کلي کې یو زمیندار اوسېدو چې د هغه نوم رحمت خان و. رحمت خان سره یو خر و چې د هغه نوم بادشاه و. دغه خر ډېر زیات هوښیار او سمجدار او وفادار و. یوه غرمه په ټول کلي کې چې خلک ویده وو نو هر طرف ته خاموشي وه. یو شیطان په کلي کې قدم کېښودو. د ده اراده وه چې د خلکو په زړونو کې به لالچ او نفرت واچوم او دوی به په یو بل کې وجنګوم. هغه د غرمې به پټ پټ راتلو او د لارو او کوڅو کې به ګرځېدو او د کلي د خلکو په غوږونو کې به یې وسوسې اچولې. شیطان چې کله د رحمت خان کور ته خواته راغلو نو ده ولیدو چې هلته کې یو خر د ده په دروازه کې تړلی شوی دی. خر چې شیطان ولیدو نو ډېر زیات بېچینه شو او ده ته د خطرې احساس وشو. شیطان سوچ وکړو چې راشه دا خو یو خر دی، دی به ډېر زر دوکه شي او په اسانۍ سره به په ده باندې زه کابو حاصل کړم. شیطان خر ته خواته راغلو او د ده د دوکه کولو کوشش یې شروع کړو. ده ته په زړه کې وسوسه واچوله او ورته وویل چې زه به تا د ټولو نه زیات طاقتور جوړ کړم او تا به د کلي د ټولو ځناورو سردار هم جوړ کړم، خو بس ته د خپل مالک خبره مه منه او هغه سره دوکې شروع کړه. خر په روغ غونډه کې سر وخوځولو. شیطان په زړه کې وویل که ده زما خبره ومنله. په بل سهار چې کله رحمت خان راپاڅېدو نو ده ولیدو چې د کلي خلک یو بل سره جګړې کوي. څوک چاته وایي چې تا زما نه چرګه پټه کړې ده، څوک چاته وایي چې تا زما نه پیسې پټې کړي دي. د کلي سکون مکمل ختم شو او یو بل سره یې جګړې شروع کړې. رحمت خان ډېر زیات پریشانه شو. په دې دوران باندې خر په زور زور سره اوازونه شروع کړو او د خپل مالک رحمت خان ته وویل چې ما سره راځه. خر ځان سره خپل مالک په منډه منډه باندې روان کو. دواړو منډې وهلې. په منډه منډه باندې دی یو میدان ته ورسېدو چې هغه ځای کې خلکو یو بل سره جګړې هم کولې. اچانک خر یو ځای کې ودرېدو او هغه په ځمکه باندې خپه مږل شروع کړو. رحمت خان ولیدو چې د هغه ځای نه یو عجیبه غونډه کې تور لوګي راوځي. رحمت خان فوراً پوه شو چې دا څه معمولي خبره نه ده. هغه په زړه کې وویل چې دا بالکل څه جادو دی یا څه شیطاني اثرات دي. په دې کې د ځمکې نه شیطان راووتو او خلکو ته یې وویل چې تاسو به زه نه پرېږدم. رحمت خان فوراً غوږ ته لاس یوړو او بانګ یې شروع کړو. څنګه چې رحمت خان د الله نوم واغستو نو شیطان چغه ووهله او کمزوری شو او په هوا کې تیلوګي جوړ شو او والوتو. څنګه چې شیطان غیب شو نو خلک بالکل ټیک شو او یو بل سره یې جګړې پرېښودې. په کلي کې دوباره سکون راغو. خلکو د یو بل نه معافي وغوښتې او د رحمت خان شکریه یې ادا کړه. ټولو خلکو د رحمت خان د خر تعریفونه شروع کړو او وی که چېرې دې خر موږ ته خبر نه راکړی نو زموږ ټول کلی به تباه شوی. د دې نه بعد به په کلي کې خلکو به ډېر زیات احتیاط کولو. هغې ته پته ولګېده چې برایي اکثر په خاموشۍ کې په زړونو کې داخله شي. رحمت خان به خپل خر سره ډېره زیاته مینه کوله او دې خر ته به یې وی چې ته یو خر نه زما ملګری هم یې. او دې سره یو ساده خر خپل هوښیارتیا او وفادارۍ سره ټول کلی د شیطان نه بچ کو. د دې کیسې نه کلیوالو خلکو ته دا سبق میلاو شو چې سچایي، ایمان او اتفاق سره د هر برایۍ مقابله کیدی شي.